د بد نظر لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دعا غوښتله او دا دعا په ذریعہ سره به حسن او حسین رضی الله عنهما به د الله په پناه کې ورکول چې الله دا ستا په پناه کې دي او دا کلمه به ویله او خودی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابراهیم علیه السلام هم دا دعا ویله او د دې دعا په ذریعہ سره به خپل زامن یعنی اسحاق او اسماعیل علیه السلام به هم د الله په پناه کې ورکول. دا یو داسې بهترینه دعا ده چونکه نظر بد هغه ډیر عام شوی دی. بد نظر ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای چې کله بد نظر چاته ولګیږي یو ځوان ته ولګیږي هغه سیده رسوي تر قبر پورې او چې کله یو اوښ ته ولګیږي هغه اوښ رسوي تر دیګو پورې یعنی هغه بیا ژوندی نه پاتېږي. نو نظر بد چې دی هغه یو ډیر خطرناک شی دی. تاسو دا دعا ضرور وایاست یاد کړئ سهار او ماښام وایاست نو الله بس تاسو حفاظت وکړي د بد نظر څخه. نو د الله د رضا په خاطر باندې دا ویډیو مخته هم در سره شیر کړئ چې عام مسلمانانو ته فائدہ ورسیږي. دعا به زه پر سکرین باندې هم درته ولیکم ان شاء الله العزیز. اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. خپل هم یاد کړئ خپل بچان ته هم وروشه سهار درې واري او ماښام درې واري.